یو حدیث تاسو زده کړی دی او هغې متعلق هم درته خبره کومه زه وایو ستاسو فایده ده پکې. تاسو یو حدیث زده کړی دی چې هلکه د الله جل شانو په لاره کې چا 1 روپۍ خرج کړله نو په څو ده؟ او بله یو بل حدیث هم تاسو زده کړی دی، یو کم 50 کروړه. دا دې صحیح خبره وکړه. دا حدیث چې کوم دی که نه، دا ګوره یو حدیث نه دی. عایشه بس ګوره په دې کې تاسو غلطیږئ پکې. دا یو کم 50 کروړه والا کومه خبره چې راغله که نه چې یاره د الله جل شانو په لاره کې یو سړي 1 روپۍ ولګوله نو د دې ثواب به ورته په یو کم 50 کروړه میلاویږي. دا نوم زه ویلی هم نشم، ډېر ګران دی. دا په اصل کې جدا جدا 2 احادیث دي، هغه یې رایوځای کړي دي او دې له په خپل منځ کې ضرب ورکړی دی او دقه تعداد یې ترې راایستلی، دغه حساب یې ترې راایستلی دی. ټیک شوله. ابن ماجه دا د احادیثو یو کتاب دی، د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی. په هغې کې دا خبره کړې دی چې یاره څوک د الله جل شانه په لاره کې پیسې ولګوي، انفاق فی سبیل الله ورته ویلی کېږي. د الله جل شانه په لاره کې 1 روپۍ ولګوي نو دا په 1 لکه باندې ده. په څو ده؟ په 1 لکه. یعنې د 1 روپۍ ثواب به ورته په 1 لکه میلاویږي. داسې دی لکه د چې 1 لکه روپۍ خرج کړي د الله جل شانه په لاره کې. خو دغه حدیث باندې محدثینو بحث کړی دی. بعضې محدثینو ورته کمزوری ویلی دی، وایي دا حدیث چې کوم دی نو دا کمزوری دی، ضعیف دی. خو دغې سره زمونږ څه کار نشته دی، ځکه په فضایلو کې داسې قسمه احادیث سړی بیانولی شي د هغې اجازه شته دی. د اصولو چې کوم امامان دي، د احادیثو چې کوم اصول دي، د هغې چې کوم امامان دي هغو د دې خبرې اجازت ورکړی دی چې خیر دی که تاسو لږ کمزوری حدیث د فضایلو په باب کې بیانوئ نو څه مسله نشته دی، فضیلتونه بیانوئ. نو یو دغه حدیث دی په ابن ماجه کې چې د حدیثو کتاب دی چې 1 روپۍ چا د الله جل شانو په لاره کې ولګوله نو دا په یو کم 50 کروړه باندې ده، په 1 لکه باندې ده، دا په 1 لکه باندې ده. ټیک شوله جي. بله خبره دا ده چې یاره چا د الله جل شانه په لاره کې یو عمل وکړو، نفلي عمل یې وکړو، ټیک شوله، مونځ یې وکړو، سبحان الله یې وویله، ځه مونځ خو ډېر غټ عمل دی، یو سبحان الله یې وویله نو دا په 200 باندې ده. په څو ده؟ په 200 باندې ده. چا د الله جل شانه په لاره کې یو سبحان الله ووی په 200 باندې دی. چا چې په کور کې سبحان الله ووی په دې باندې 10 نیکۍ میلاویږي، او چا چې د الله په لاره کې ووی نو څو پې میلاویږي؟ 200 نیکۍ پې میلاویږي. همدقه رنګې چا په خپل کلي کې، په محله کې، په کور کې چا ته سلام وکړو نو 10 نیکۍ پې میلاویږي. که د الله په لاره کې وتلی دی او چا ته سلام وکړو نو څو نیکۍ پې میلاویږي؟ 200 نیکۍ پې میلاویږي. نو دا یې داسې کار کړلی چې دا 2 احادیث یې راغستلي دي، یو د 200 والا او یو د 100 لاک والا. دې له په خپل منځ کې ضرب ورکړلی. ته موبایل راواخله، ضرب ولې ورکړه؟ څو ته جوړ ضرب ورکړه. موبایل څه شته؟ 49 کروڑ ته جوړېږي. په کیسه باندې پوهېږي. نو دا 2 احادیث دي دا راجمع کړي دي. غلطه خبره نه ده، خو بهرحال داسې حدیث نشته دی چې یاره په هغې کې د 49 کروڑ خبره راغلې ده. په کیسه باندې پوهېږي. د 49 کروڑ متعلق ما خبره نه ده اورېدلې. زه خو دې ته حیران یم چې هلکه مسجد حرام د الله جل شانو کور دی، د خدای په ځمکه باندې د ټول نه اولنی کور دی د الله جل شانو، په هغې کې په 1 لاک باندې دی. یو سړی هلته لاړو، هلته یې مونځ وکړو نو هلته په 1 لاک باندې دی. نو څنګه زه به د کلي نه بازار ته لاړ شم، هلته بس روزي ته تللی یم او هلته به زه یم چې دا په 49 کروڑ باندې دی. دا غلطه خبره ده. صحیح شوله که نه؟ په دې خبرو کې احتیاط کوئ. د دې وجې نه ګوره بیا خلک په تبلیغ باندې ګوته اوچتوي. زما او ستا د غلطو کارونو د وجې نه خلک بیا په تبلیغیانو باندې ګوته اوچته کړي، هلکه وایي دا رالګېدل دي او د ځان نه خبرې اترې کوي. ټیک شوله. مونږ په خپله نقصان وررسوو، په خپله یو څیز بدناموو. مونږ اوس دا د ځان نه دا خبره جوړه کړې ده. نو که څوک راته وایي چې هلکه تاسو دا د ځانه جوړوئ نو صحیح وایي که نه، د ځان نه جوړه کړې. بهرحال دې خبرو کې احتیاط پکار دی. ښه ګوره تاسو ته چې په دې مرکز کې دا کوم مولیان ناست دي که نه، دا هم د دغه مدرسې ملا دی، دا هم زما په شانته ملا دی، دا د بل ځای نه دی راغلی. نو دا چېرته د بل یو دنیا نه الله جل شانه رالیږلی دی چې ته لاړ شه په مرکز کې کښېنه او ما ته ویل چې ته لاړ شه په جومات کې کښېنه او په مدرسه کې. نه جي نه، دا خبره نشته دی. دا ټول یو شانته علم دی، یو شانته احادیث دي، یو شانته فضایل دي. تاسو ته ما وویل چې ګوره د فضایلو په باب کې دا احادیث بیانول پکار دي، خو چې کوم حدیث نشته دی د سره شته دی نه نو خبرې بیانوي. تا به چېرته په مرکز کې دا خبره نه اورېدلې ده مولي صاحب د خولې نه چې په منبر باندې کوم ملا ناست دی او د علم نه خبر دی، هغه به چېرته دا خبره نه کړي چې د الله په لاره کې یو مونځ په 49 کروڑ باندې دی. که تاسو واورېدله راوړئ چې ما له څه جرم راکوئ زه ورته تیار یم. دا نشته دی. 1 لکه شته دی، 200 شته دی، 1 لاک شته دی، 1000 شته دی. داسې قسمه فضایل راغلي دي په احادیثو کې. خو دا فضیلت که ما د چا را پیدا کړو چې یاره په 49 کروڑ باندې دی. لکه دا تاسو دا یو کم 50 کروڑه له کومه خبره کوئ چې مونږ دا په مرکز کې په منبر باندې اورېدلي، زما ذهن دا خبره نه رالي بس
چې مرکز کې به دا چا ویلي او دا به کوم ملا ویلي چې یو مونځ په 49 کروړه باندې دی هغه که ویلي هم نو په دقه وجه به ویلي چې 700 په 7 لک کې ضرب ورکړی وایي څه باندې پوهېږي 700 به راغستلی په 7 لک یا 7 لک له په 700 کې ضرب ورکړی د دغې د وجې نه به وایي که چېرته هغه ډایرکټ داسې یو حدیث لیدلی چې په هغې کې 49 کروړ راغلي دي څه قسمه جرمانه وه زما نه یې واخلئ صحیح شوله که نه